جنان وطن جنان وطن جنان وطن جنان وطن بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم انجینر شیرالله صاحبزی د پروژیکټ منیجر یم او دغه پروژه چې ده د استنادي دیوال ده. موږ د دې ځای د خلکو په اصطلاح باندې مانده ورته وایو. مانده له لویې الې نه را جلا سوی ده او همدغسې تللی ده، خو د موږ د پروژې موقعیت چې دلته ده دا زړې ګچخانې ورته وایي په 10مه ناحیه کې. د موږ پروژه اوس د دویم ګذر له نقطې را شروع سوې ده او همداسې روانه ده چې یو طرف یې 350 متره طول لري او بل طرف یې 350 متره طول لري، چې ټوټل پروژې اوږدوالی د موږ د مجموعي 200 متره راځي. او بیا کله چې خلاصیږي بیا بیرته دویم ګذر ساحه شروع کیږي چې هغه مخکې موږ سروې کړله، بیا نو په لویه اله لګیږي. دلته د موږ د استنادي دیوالو هم ارتفاع تقریبا 2.5 متره ده، له بیډ نه تر ټاپ PCC پورې رسیږي، چې په دې کې یو اندازه پراپټوالونه ورته وایي چې د خلکو د محافظاتو د موټرو د موټرسایکل دپاره ورکوو. په شمول د دیوالو باندې 480 او خال د اوبو وایاست د هغه 340 ده او نور دیوالونه نیولې ده. او دا پروژه د موږ چې تقریبا 2 میاشتې کېږي شروع سوې ده. تقریبا ماهر او غیر ماهر، ځکه په دې پروژه کې خو 2 ډوله کسان لرو، ټول تقریبا 1.5 نفره کار کوي. ما نوم زمان جان د ګچخانو اوسېدونکی یم. خوشحاله ولې نه خوشحاله ده؟ غوماشي ورشي ورکه مرداري ورکه کړله، کارګر اج په کارګر د اختاجه نو خوښه خوانجه وکړي. دا د انجینرانو څخه موږ خوشحاله یو، بیا د ښاروالۍ د خوا څخه موږ خوشحاله یو چې دا کار یې راته وکړي. ژمي کې دا مشکلاتو دا کورو ته به اوبه راوښتلې پر دا ځای کې نه دا دغه به رالي، دا مانده به رالي، دا کورو ته به اوبه راوښتلې. نو اوس موږ ډېر خوشحاله یو د ښاروالۍ د خوا څخه، بیا د انجینرانو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. وانګ صافه یم وروره د 10مې ناحیې د درېیم ګذر اوسېدونکی یم. زما کار چې دی په دې پروژه کې دا ډبره ماتېدانګه وروره زما په غاړه ده، دې ته زه ډبره ماتوم دا بنایان. افتخار کوو وروره جانه چې خپل وطن، خپل د کور مخ مو جوړېږي، خپل د اړنګ بنګ افغانستان مو جوړېږي. دغه ټوله ځوانان ورته چې وګورئ دغه سره پورې مسلمانه اخته سره خپله بس غریبي کوو، خپله مزدوري کوو. راوړې نوم مې ګلاب شاه دی، دغه کارتای معلمین اوسېدونکی یم. اوس دلته په دویم ګذر کې د دوی سره په کار لګیا. زه دلته ډبرې دوی ته راچلوم، پر 6:30 بجې زیریږم، پر 11 بجې کار سره دلته رخصت کېږو. د دوی سره ډېر خوشحال یو. په دا زابرو کې په بارانو کې چې کله اوبه راشي دا کورو ته ورننوځي او په بارانو کې دا زموږ کلیوال ډېر ستړي دي. اوس مو د دوی سره ډېر خوشحاله یو چې زموږ هېواد ته داسې خدمت وشي په راتلونکي کې هم او په آینده کې هم داسې انجینرانو ته کار ورکول شي چې موږ دغه خپل کلیوال پکې ودروي، موږ ګرده کلیوال بیکاره یو. قدم په قدم ونا پوره مو د وطن